سلامونه ملګرو، څنګه کولی شئ د واتس اپ سټیټس ویډیوګانې ډاونلوډ کړو؟ دوستانو که چېرته تاسو په واتس اپ سټیټس کې یو چا ویډیو اپلوډ کړي یو غواړئ هغه ته ډاونلوډ کړئ، څنګه ډاونلوډ کولی شئ؟ یوه طریقه دا. دوهمه طریقه دوستانو څنګه کولی شئ فیسبوک سټوري ویډیوګانې په ډېره اسانۍ سره په یو کلیک باندې را ډاونلوډ کړو. دغه طریقه تاسو ته په دغه ویډیو کې درښایم، ډېره زبردسته او ډېره اسانه طریقه ده. ویډیو سره تر پایه وګورئ. که ویډیو مو خوښ شو لازم یو لایک ورکړئ. لومړی راځم دوستانو تاسو ته د واتس اپ سټیټس څخه د ویډیو ډاونلوډ کول طریقه درښایم. دوستانو دې لپاره به تاسو کې په موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ، ویډیو سیور. دغه اپلیکیشن تاسو ته ښکاري دوستانو، دا به تاسو خپل موبایل کې انسټال کړئ. دا ځای ما را خلاص کړو دوستانو. نو دلته به دوستانو څه کوو، دلته اپشن درته راځي فیسبوک اپشن دی، واتس اپ د دوستانو. تاسو به څه وکړئ، که واتس اپ څخه یې غواړئ په واتس اپ باندې به کلیک کړئ، اتوماتیک تاسو ته همغه ویډیوګانې ټولې راپورته کوي چې ستاسو ملګري پورته کړي وي. لکه دلته دوستانو تاسو ته ښکاري دا ویډیوګانې دلته هم اپلوډ شوي دي. ګورئ دوستانو دغه ویډیوګانې، مقصد زما په دغه ویډیو باندې کلیک کړ، ګورئ دغه ویډیو اپلوډ شوی دی، ما غږ موټ کړی دلته. نو دلته زه راځم دوستانو، دغه ویډیو دلته ده، ګورئ دلته راغلې ده، دلته پکې ښکاري تاسو ته. نو راځو په سیو باندې کلیک ورته وکړئ، ډایرکټ ویډیو ستاسو موبایل ګالري ته سیو شوه. راځم خپل موبایل کې اوس ګورم، دغه دوستانو تاسو ته ښکاري چې دغه ویډیو زموږ موبایل ته ثبت شوې ده. نو دوستانو یو خبره طریقه دغه ډېره ساده او په زړه پورې طریقه. اوس راځو د فیسبوک سټوري څخه څنګه ویډیو ډاونلوډ کولی شو. یوه غوښتنه کوم دوستانو په ډېر درنوي، که چېرته تاسو موږ چینل نیم سبسکرایب کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، زموږ ویډیو در سره زموږ پیج در سره فالو کړئ، او دوستانو ویډیو ته لازم یو لایک ورکړئ. دوستانو زه راځم مقصد دلته په سټوري کې به ویډیو وګورم. دوستانو زه راځم یو ویډیو به کلیک کړم چې هره ویډیو مقصد ما دغه ویډیو کلیک کړه. دلته زه راځم دوستانو، تاسو به څه وکړئ، نو دوستانو دلته به تاسو څه وکړئ، را به شي په د پورته درې ټکو به کلیک کړئ. ګورئ په دې درې ټکو کله مې دلته کلیک کړه دوستانو، دلته تاسو ته یو اپشن راځي کافي لینک، لینک به څه وکړئ، کاپي به یې کوئ. بېرته به راشئ همدغه اپلیکیشن ته دوستانو، دلته به تاسو وکړئ په فیسبوک باندې به کلیک کوئ. کله مو چې فیسبوک باندې کلیک کړ دوستانو، تاسو ته درې اپشن راځي. تاسو ته وایي دوستانو چې د ملګرو د لیست څخه سټوري ډاونلوډ کوئ، که د ویډیو لینک مو راخیستی، موږ ورته وایو چې موږ د ویډیو لینک راخیستی دی. نو دوستانو تاسو په ویډیو لینک باندې کلیک کوئ، دلته دوستانو تاسو وکړئ دغه لینک ورته پیسټ کړئ او په ډاونلوډ باندې کلیک کړئ. او دوستانو تاسو ته وایي چې په کوم میتود ډاونلوډ کوئ. لومړی میتود ډېر وخت استعمالوئ، ځکه په دویم میتود کې بعض وخت کار نه کوي. په دغه به تاسو کلیک وکړئ. کله هم دوستانو دلته کلیک کړ، ګورئ دغه دوستانو موږ ته ویډیو راپورته کړه. دلته تاسو ته وایي چې په کوم سایز کې غواړئ. په ایچ ډي سایز کې چې دا 3088 کیبي دی، یعنې 3 MB ده، او په لا کوالټي کې میډیم سایز کې 1 MB ده. زه غواړم په د های کوالټي کې ایچ ډي شکل کې ډاونلوډ کړم. دلته به تاسو وکړئ، کلیک ورته وکړئ. کله مو چې کلیک کړ دوستانو، ګورئ دوستانو دلته ویډیو ډاونلوډ کېږي، هغه ایډس یا اعلان چې کوم راځي هغه به تاسو کټ کړئ. کله مو چې کټ کړل، دا دوستانو زما نیټ لږ سلو دی، ډایرکټ دغه ویډیو به ستاسو موبایل ته ډاونلوډ شي. نو په دغه طریقه دوستانو تاسو کولی شئ د فیسبوک سټوري یا هم د واتس اپ سټیټس ویډیوګانې خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ. خورا په زړه پورې او اسانه طریقه یې ده. دوستانو دا ویډیو په دې چې ویډیو مو خوښ شوي وي، که چېرته تاسو دغه ویډیو خوښ شوي ویډیو لایک او د خپل نور دوستانو سره هم شریکه کړئ. مننه، ښه وختونه او ښې شېبې ولرئ.